تاسو ما ته راغی وای د تا د ملګري ما نه $18,000 وهلي دي. تره زوی دی مال د ما د تره زوی دی خو په $18,000 کې زه نه مال څنګه دې ورکړي دي؟ وای ویلې څه هوایي د امریکا ته لیږم. بو مال د هغه د مخ ته ګوره د هغه د شکل ته ګوره بیا ته هم ډایرکټ بس $18,000 په دغه $18,000 د راشي زه ورته بزنس جوړم. خو بالاخره خبره دې ته ورسېده چې قاچاقبر بندي سو ووهل سو وټکول سو په خدای که درته دروغ وایم د هغه سړي 14,000 روپۍ ورسول سولې نورې پاتې سولې حکومت ورته ویلې پرېږده نسته ورسره نو کومه کې هغه هم پکې موټر ورکه. ما پاسپورټ اخیستی ده والله که ضرورت ورته لرم سر د دې په خاطر که یو چېرته کوم ملک ته تللم یا حج ته تللم یا عمرې ته تللم 2 کاله کېږي اخیستی مې ده په کور کې پروت ده مور ته مې اخیستی بچیانو ته مې اخیستی 2 ملګرو ته مې اخیستی دام په دې معنا نه ده چې د پاسپورټ په ریاست کې بیروبار ده ولې اخلو قسم په خدای پاسپورټ ځینې خلک له شوق اخلي وایي که چانس برابر سو لاړ بسم په سلو کې 2 کسان د پاسپورټ ضرورت لري. دا اوس د اروپا میشتو خلکو ته چې افغانستان ته راځي د پاسپورټ ریاست ډیر سهولتونه برابر کړي دي ټولو ته حق اولیت دوی ته ورکوي چې تر هغو پورې دوی هلته مشکلات حل سي. څه نیمګړتیاوې په مونږ کې دي څه په نظامونو کې دي. ځواک صاحب که دا اوس په افغانستان کې هر فرد د افغانستان ته 10,000 افغانۍ د حکومت لخوا معاش مقرر سي او بیا هم دی په قاچاقي لاره لندن او جرمني ته تللی سو دا سړی ځي دا 10,000 افغانۍ پرېږدي. مهرباني وکړه پاچا صاحب. موبیل صاحب یو خو د لایف طریقه دا وي چې دا څوک چاته نشي ویلی چې ته څه کوې او ته څه کوې او ته دا کوې که نه دا باید موږ دلته زرهاو انسانان موږ ته ناست دي خویندې میندې ناست دي دلته موږ ادبي مجلس یې پوچ مجلس ونکړو د یو بل بل خبره کې ولولېږو دا یو طریقه ده او دا یو اصل دی دا یوازې موږ نه کوو دا ټوله دنیا کې پنجابیان هم کوي نور امریکایان هم کوي. موبین صاحب په دې کې هېڅ شک نشته دی چې یوازې موږ نه تقریبا په دې انګلینډ کې د 80 ملکونو خلک اوسېږي 80 ملکونو په دې انګلینډ کې تقریبا څه کم 2 پاکستانیان اوسېږي. د عمران خان حکومت چې ختم شوی د هغې نه وروسته اوس خو د عیسی مانې دی وله چې یو کال یې تېر شوی 1.5 کال 15 لکه پاکستانیان خارج ته راغلي او 2.5 لکه هغه خلک وو چې هغه ډاکټران پروفیسران انجینران دا یعنی دا کوم نوې خبره نه ده موږ افغانانو ته دا اوس هم څلوېښت موجود وایي موږ اروپا ته ځو وسړی د اروپا د اسمان او د ځمکې فرق دی. موږ مخکې د دې نه چې یو شي ته تحقیق وکړو د یو شي نه ځان خبر کړو دا منډې د موږ عادت دی وروره دا نوې خبره نه ده په دې باندې موږ دنیا په موږ نه ده ګرامه په دې شي کې به خیر دی. شپونکی صاحب محترم کومه پیښه چې د کابل په هوایي ډګر کې رامنځته شوله چا سره به که بل د برقو که به د کور قواله وه که د موټر اسنادو تیارې ته به خته دا که په سعودي کې دا کار وشي سعودیان هم ټول ځي که په پاکستان کې داسې اوسي د بلق په بل باندې ځي جنرالان به ټولو نه مخکې ورخوسي دې کې افغانان مه ملامتوئ. دا که په چیرته په کویت کې ودرېږي کویټیان هم ځي ویله چې د برق په بل باندې د اروپا ته بیایي دې کې افغانان نه دي ملامت. بله پیښه د طالبانو د واکمنۍ نه 1 کال وروسته وشو وایي هله ترکیې کې زلزله شوې ده او د کار دپاره خلک وړي بالاخره زه لاړم د میدانوۍ مخې ته ودرېدم ویډیو مې وکړه چې وروره هېڅوک نه ځي که تللی اول زه ځمه خو مه راځئ تکلیف مه باسئ له پکتیا نه له خوست نه له غزني نه وروره په کابل کې یو حال سو لارې بندې کړلې مجاهدینو هېڅ خبره نه وه بس یو ټلیفون وسو یو بل کس ووایي زه تاجکستان ته کسان لیږم قاچاقبر د اوس نیول سوی ده د ما په ملګرو کې وویلې وایي ځمه مال چېرې ځې وایي داسې تاجکستان ته ځم ښه څه شی ده $3,000 مصرف ده هلته $1,500 د میاشت تنخوا ده مال تاجکستان ګوره او تنخوا ګوره مه کوه. خو بالاخره قاچاقبر ونیول سو چې ونیول سو په دغومره وخت کې په دې 8 ورځو کې د $1,000,000 له خلکو نه وهلې وې $1,000,000 دا اوس آنلاین بزنس کې درته شپونکی صاحب ښیم یو آنلاین بزنس صرافي غوندې پیدا شوی ده مخکې اوس ډېر بدنامه شو $10 واچوه $10 به دې چې واچوه ټک میسج به درته راغی $12 سو بالاخره دا خبره 100 ته لاړه چې چا به $100 واچو ده به ډایرکټ 300 ورته کړل 0 ته ورسېد 0 ته چې ورسېد سړی ورک سو آنلاین بزنس والا صراف ورک سو
چانه 2000 چانه مونږ دغسې کارونه کوو نو دې کې مونږ نه یو ملامت جنرال صاحب یو بله خبره دا باچا کاموال ته د حسیب دا ټولې پخوانۍ دي وروره ګوره دغه ویډیو ډېره پخوانۍ د حسیب وروره دا ډېره پخوا ما لیدلې ګوره حسیب وروره ګوګل کې سارچ کا ګوګل کې دا ډېره پخوانۍ ده یو مومن صاحب خبره کوم یو خبره کوم خیر د ما دا ویډیو مومن صاحب یو خبره کوم یو خبره وکم دغه محترم عزیز الرحمن ته وایم چې ته وای دا ویډیو ما لیدلې ده دغه ویډیو کې څه شی دي تا ولیدل ولکه دا ټول دروغ دي دا ما زه دوه نه په دې لاره راغلی ما لیدلې د حسیب صاحب ودرېږه ته به نه یې لیدلې ما لیدلې یوه زنانه روانه ده حجاب یې کړی تور حجاب یې کړی په همدغه لار دا ویډیو داسې ګول تاوی دلته بعضې خلک ناست دي یوه لیکه خلک داسې روان دي دغه ویډیو ده اوس مې خو خبرې نورې تاسو پرې نه ښودلې ما ته مې ویل دا ویډیو غلطه ده دروغ دي ما درته ویلي چې په دې ویډیو کې ډزې شوي دي دلته خلک وژل شوي دي زه تا ته دغه ویډیو ښیم چې دا د دغو آفرین خو تاسو چېرته خلک داد تقریبي په دې ټوټه کې کلک ونیسئ زه تا ته وایم عزیز رحمان ده نو د دومره د افغانانو شتون په دغه غره کې او ځان ایران ته ویستل فکر نه کوي چې دا د دې دولت ضعف ده دا د دې حکومت ضعف ده د اسلامي امارت زه درته آصف صاحب زه د دې دولت ضعف دا بولمه بالکل ضعف ده بالکل باید د کار زمینه برابر شي حتی تنخواګانې د وزیرانو د رئیسانو کمې شي ډېر کارونه وشي بیت المال سره مصرف سره هر څه وشي فساد او د دې خو ګوره دغه لار باندې دغه عزیز رحمان غوندې 1500 کسان د جمهوریت په وخت کې تللي دي نو موږ د دې په ځای چې دا د دولت ضعف وبولو بالکل ضعف ده ولې ضعف نه ده ولې ما ګوره زه په میلیونونو هکتار مځکه شړه لرم ولې ماته د زراعت زمینه نه برابریږي دا اسان ترینه کار ولې بندونه د اوبو نه راته جوړیږي ولې جمهوریت جوړ نه که ولې اوس نه راته جوړیږي هوا ګزوو عملي کار نشته که دا اوس د ما دهقان ډیر نه د کال 1,20,000 روپۍ په خپل زمیندارۍ کې بچا تو ګټي هغه ایران ته نه ځي هغه ترکیې ته نه ځي خو دا هم را سره ومنه ځواک صاحب چې په مونږ کې ډېر یو ناسالمه رقابت روان ده زه به 2 مثالونه درکم یو مثال دا چې له نن نه 14 کاله مخکې زمونږ یو تربور تللی ده اوس په لندن کې ده په لندن کې ده د مونږ دا تربور چې لاړه دا په داسې وخت کې لاړه چې هلته قابلي ماسانه وه یو څه پیسې هم درلودلې لاړه ووته 15 ورځو کې دی لندن ته ورسېده په 3 میاشتو کې قبولي وشوه 14 کاله مخکې له هغه نه وروسته د ده د تره زوی د ده د ماما زوی د ده د خاله